السلام علیکم. ستړي مشئ، جوړ په خیر. د عربي متحدو اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې یو او دې ځای ته چې راغلو دا د امارات پالاس په نوم باندې یو ځای دی، هوټل دی او په څنګ کې ښایسته سیمه ده او د وطن ښایسته ځوان هم را سره دی، ابراهیم خوستی یا ابراهیم صبرای. نو تصادف کیسه داسې وه چې په هوایي ډګر کې چې موږ کوز شولو، سړی راغی لاس را باندې کېښوده، او وایي ته یې مالې زه یم، ته څوک یې؟ سره معرفي شولو او بس د مینه راکړه او ویې ګرځولو، په دې ښار کې یې بلد کړو او دلته یې راوستو. اوس غواړم چې ده سره هم یو دوه خبرې وکړم. خوستی صاحب، ته راته وایې څومره وخت دې وشه په دا وطن کې؟ یاره زه خو تقریبا 2009 کال نه چې کوم دی غوړی یم که نه، اوس پورې لکه همدلته کې یم. 2009 داسې وخت چې 19 کاله وشوه. یاره 19 کاله کې موږ ولې سره چې کوم دغه 250 کاله نه زیات کېږي چې دلته دلته دی. دلته ډېر ښه ډېر ښه. نو درته وایې چې څرګې دی ګرمۍ سره سره کم جوړېږي، دلته خو هېڅ خوا وښادو مګر ګرمي ډېره وي. ولا موږ سره عادت شوي یو ځکه چې خوست کې چې کوم دی هغې کې تقریبا 28 29 داسې هوي که نه، نو بس هغه خبره چې بس سال څه به هغه کوې نو که نه. نو څرګې دي ته خو هېڅ معلومېږي چې په دا دومره وخت کې دی چې کور وکړه، بلد شوې، ژبه دې زده کړه، اوس به کور دومره سخت نه وي ګزاره؟ نه الحمدلله اوس خو یقین وکړه که نه چې دومره سهولت دی، سهولتونه زیات دي او ګرمۍ باره کې خبر وکړه که نه، کوم ځای ته چې لاړ شي داخل شي ایر کنډیشن دی که نه، نو بیا دومره سړي ته احساس نه کېږي. هغه خلکو ته غالبا چې لږه کوربور لږ سخت وي هغې ته بیا لږ ځای پته لګي که نه دومره هغه نه وي. نو ته چې روغلې اول دې څه رقم شو چې نه دې شروع وکړه، بیا کوم ځای ته کې ورسېدې اول او اوس خپل کاروبار لرې؟ موږ ولې صرف چې کوم که نه دلته کار کولو نو هغې یو ملګری و په ایرپورټ کې و، هغې بیا ماته وویل ما خپله د ایاټا چې کوم دی که نه د انټرنیشنل ایر ټرانسپورټ اسوسیشن دا کورسونه مې ویلي وو، نو هغې په بیس چې کوم دی زه بیا دوبۍ ایرپورټ کې ماته جاب میلاو شولو وظیفه، نو هغې نه وروسته چې کوم بیا تقریبا یو کال مې ولې په دوبۍ ایرپورټ کې وکړه، بیا چې کوم ابوظبي ته راغلم. ډېر ښه ډېر ښه. دوبۍ نه ابوظبي مې ته به دا مزاره کوي چې یو خو دلته هغه ده لکه رش بیروبار ډېر زیات هغه نه که نه، ابوظبي دوبۍ په زندګۍ کې بیا پوره فرق شته. ما ته بله خبره وکړه، زه همیشه خلکو ته دا یایم افغانونو ته چې د ژوند هغه ډېر مشکلات چې دي په هغه وخت کې پیدا کېږي چې سړي سواد نه وي زده، ژبه یې نه وي زده. یو ژنکي سره غږېدم یې کوبل نه یو ځای روغلې په میدان کې، وایي چې موږ په ټکه نه مې لیکل زده دي نه مې لوستل زده دي. نو ما ورته ویل چې څه رقم ته ګزاره کوې، وایي چې باسې په پټې سترګې راونیم. نو ته خپله تجربه راته وایې دا څومره کومک کوي سړي سره؟ ژبې خو ډېر زیات کې، خو دلته ما چې خپله لکه کوم هغه وکړله تجربه، موږ مین وجه دا ده چې خو ټوله موږ وطن والا چې کوم خلک دي هغه که د خوست دي که د افغانستان څومره ولایتي والا دي په ابوظبي کې، په دوبۍ، په شارجه، په اماراتو کې پته کېږي، نو سړي ته دومره هغه پته هغه نه کوي ځکه چې ټول هغه وي که نه ورسره دات وي بلاد وي. که کلي وطن نه روشه دلته تقریبا کلي نه ته زیاتو مېلمانه وي، ملګري وي، دوستان وي، رشته داران وي که نه، نو دې په خاطر بیا دومره هغه نه کوي. نو فکر کې چې څه شی په کور دی چې یو څوک دلته هم پیسې وګټي هم ژوند یې غوي، څه باید کوم هغه ولري، باید کوم خصوصیات ولري یو انسان؟ یاره خصوصیات خو ډېر زیاته مهم دي، خو په اول کې چې کوم دی که نه تعلیم موږ خلکو خیر بیا کم دی که نه، نو هغه په خاطر موږ خلکو کې یو ښه خوبي دا ده چې بیا هغه تو سره مدد کوي. کاروبار لکه اوس مثال وطن سړی نوی راشي هغې ته پته نه لګي چې زه څه شی وکړم، نو هغه ملګري وي لکه ته زه بل هغه بیا درته لاره ښیي چې یاره دا وکړه، دا کاروبار وکړه، دا وکړه که نه، هغې کې پیدا وکړي. دا څومره د اتحاد او دغه د مشورې ورکول څومره دلته عام دي که نه، که بخیلي کې چاته یې نه ورکوي یار؟ ولا دلته کې وي نه ماشاءالله اتحاد شته. اتحاد زه چې خبر یم بلې موږ افغانانو خپله منځو کې یو بل ډېر ښه اتحاد ده، کوم نفر چې راشي وطن نه ښه مېلمستیا کوي، پیسې درته درکوي او هغه چې کوم د ځان سره د کمرې سره پتې کوي، حالانکې مسافرتۍ کې دا ډېر مشکل دی که نه. خو دا به یې اخیستولې ده اتحاد وي که نور افغانون یې لري؟ نور یاره عموما کې افغانه لکه اوس موږ تاسو چې ایرپورټ کې سره میلاو خلک پېژندل ما نه سره، خو مو تنها چې مو ډېر زیات لیدل او نو ټوله سیستم دې دا شی ده. ډېره مننه. په دا وخت کې خو د دې وطن وضعیت زه چې وینم داسې ډېر خوند یې په دا نشته چې دا د ایران او د امریکا جنګ چې شروع شه، ایران خو یې دې طرف ته یا ځنې غر وشړلی که نه، مثال توغندي وښیه، بې پیلوټه الوتکې روغلې. دغه حالت د ډېرې افغانونو کاروبار نه تنها د افغانونو د ډېرې خلکو کاروبار یو څه اغېزمن که منفي تاثیر یې په وکړه، تو څه رقم تو په کور یې منفي تاثیر نه دی؟ ول الحمدلله یاره یو خو دا دی چې میډیا خبروي تقریبا هغې کې څومره صداقت نشته،
ځکه چې کاروبار کې اوس پریز پارک نه دروغله موږ الحمدلله مخکې نه چې کوم د اوس نور اخر شو مخکې کاروبار لږ اوس نور زیات شو پټه د سوتلی دوه یا خلک ته چې څه کاروبار کې نه زه چې کوم د خپل یو خدای د امریکا نه غوړې خلم اکشن کې موږ لیلام وته وې کنه لیلام کې بل کوم د کمپنۍ کې مدیر اداري موږ د تایلند فلپین چین ملیشیا نه خوراکي مواد وروړو بیا د ټولو څومره غاټ غاټ هوټلونه دي لکه دا امارات پلس دې ته بیا توضیح کوو او خپل مې د هغه ولا کلینینګ کمپنیان دو یو مې ملکوین کې رستوران دا هوټل ډېر ښه نو که زه چېرته تصمیم ونیسم چېرته دلته کور کوم ته مشوره راکوې کوما کر سره کې بالکل په دواړه بخیلی مې نه سره کې تنګ نظري نه موږ وطندار ورته ودی چې هغه خلاص ژوندای دی الله دې کمل ملګرو دغه د دې ژوند د دې سړي د دې ځوان ابراهیم خوستی د ژوند لاند نقل وو دلته مشکلات شته خو لکه چې د اشاره وکړه ژبه زده کوي تعلیم وکړي او خواري وباسئ خواري وکړي نور کارونه خدای اسانوي درته بهشکه روغ اوسئ